Thank you for having us today. Whenever everyone has shut our voices down, you have given us a platform. نن زموږ د بلنې لپاره مننه. هر کله چې زموږ غږونه چپ شوي تاسو موږ ته یو پلیټ فارم راکړی دی. زه له ډېر لرې راغلی یم او د تیرو څو ورځو پیښو له امله ډېره ستړې یم. نو خپله وینا مې لیکلې ده. مهرباني وکړئ زما احساساتي کېدل وبخئ. کله چې زه بروکسل ته روانه وم له افغانستانه مې ډېر دردناک خبر ترلاسه کړ. یو بل برید شوی و. دا ځل هدف د یو معتادینو د درملنې یو روغتون و. له 400 څخه ډېر کسان وژل شوي او له 250 څخه ډېر ټپیان دي. دا جنګیالان نه وو، دا ناروغان وو، دا ډاکټران وو، دا کورنۍ وي. هغه خلک چې له کلونو جګړې وروسته ټپیان شوي وو او هڅه یې کوله خپل ژوند بیا جوړ کړي او یو ځل بیا قربانیان ترهګر نه وو. هغوی ملکي وګړي وو. Pakistan claims it is fighting terrorists, but the bodies being pulled from the rubble are Afghan civilians. پاکستان وایي چې له ترهګرو سره جګړه کوي، خو هغه مړي چې له کنډوالو راویستل کیږي افغان ملکي وګړي دي. دا غمجن حالت افغانانو ته ډیر آشنا دی. زما د پلارنۍ ولایت پکتیکا د برمل ولسوالۍ کې هم ورته بریدونه شوي دي. د همدې دلیل لاندې ګواکې چې وسلوال هدف ګرځول کیږي. خو زه هغه کورنۍ پیژنم چې زیانمنې شوي دي. ټولې کورنۍ له منځه تللي، ماشومان خاورو ته سپارل شوي، کلي وران شوي. هر ځل وضاحت یو شان وي، هدف ترهګر وو، خو هغه قبرونه چې کیندل کیږي د ملکي خلکو دي. د 40 کلونو راهیسې افغانستان خپل ماشومان خاورو ته سپاري په داسې حال کې چې نړۍ پر ستراتیژۍ بحث کوي. نن زه ستاسو مخې ته د افغانستان د پارلمان د غړي په توګه ولاړه یم چې د کوچیانو استازولي مې کوله. کوچیان د افغانستان له زړو ټولنو څخه دي. کوچي مالداران چې د پیړیو راهیسې په هیواد کې ګرځي او سیمې قومونه سره نښلوي زموږ په څیر د ټولنې یو مهم حقیقت درک کوي. کله چې بې ثباتي خپریږي، کله چې سرحدونه د جګړې ډګر شي، کله چې حکومتونه سقوط کوي، تل عادي خلک لومړی زیان ویني. زما د پارلمان په موده کې زه د دفاعي کمیسیون مرستیاله هم وم او د جګړې په سختو کلونو کې مې د افغانستان له امنیتي ادارو سره نږدې کار کړی. نن زه له تاسو سره د افغان سولې سار شبکې د بنسټګرو له ډلې په توګه هم خبرې کوم. دا یوه شبکه ده چې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو کې باوري اړیکې لري. موږ له ښوونکو، مشرانو، ډاکټرانو، خبریالانو او کورنۍ څخه هره ورځ راپورونه ترلاسه کوو. دا غږونه ډیر کم داسې خونو ته رسیږي، خو باید ورسیږي. 2 days ago, in the morning, I spoke with a father in Kandahar. His daughter was 14 years old. She took her own life. Her dream was simple. She wanted to continue school. Her father told me something that I will never forget. He said he regrets encouraging her to dream about a future that she could never have now. Because now she understands that future had been taken away. He hates the Taliban, but he cannot say that publicly. 2 ورځې مخکې سهار ما په کندهار کې له یو پلار سره خبرې وکړې. د هغه لور 14 کلنه وه. هغې ځان وژنه کړې وه. د هغې ارمان ډیر ساده و. هغې غوښتل چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. د هغې پلار ماته داسې څه وویل چې هیڅ کله به یې هیر نه کړم. هغې وویل چې پښیمانه دی چې خپله لور یې د داسې راتلونکي په اړه هڅولې ده چې اوس ورته هیڅ امکانات نشته، ځکه هغه پوه شوې وه چې دا راتلونکی ترې اخیستل شوی دی. هغه طالبان نه خوښوي، خو دا خبره په ښکاره نشي کولای. نن په افغانستان کې حتی غم هم باید چوپ پاتې شي. په ټول هیواد کې یو ټول نسل د اوږد مهاله رواني فشار لاندې لویږي. هغه نجونې چې پخوا به یې کتابونه وړل اوس هیڅ راتلونکی نه ویني. کورنۍ د سزا او څارنې تر دوامداره ویرې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو له مخې طالبان له 2021 کال راهیسې د ښځو او نجونو پر حقونو 80 څخه زیات محدودونکي فرمانونه صادر کړي دي. انجونې له ثانوي ښوونځي او پوهنتونونو منع دي. ښځې له ډیرو کارونو منع دي. ښځې له پارکونو او ډیرو عامه ځایونو څخه منع دي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په افغانستان کې د عوامو مخې ته په درو وهل، اعدامونه او بدني سزاوې ثبت کړي دي چې په څو ولایتونو کې ترسره شوي دي. دا سزاوې یوازې د قوانینو د پلي کولو لپاره نه دي، دا د ټولې ټولنې د ارادې ماتولو لپاره دي. خو د افغانستان کړاو یوازې د خپلو پولو دننه نه پاتې کیږي.
د یونیسیار له مخې له 2023 کال راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغانان له پاکستانه په زور یا فشار بیرته ستانه شوي او له ایران هم سلګونه زره نور بیرته ستانه شوي دي. ډیرو دغه کورنیو لسیزو په دغه هیوادونو کې ژوند کړی وو، حتی هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو رسمي اسناد لري نیول شوي، ایستل شوي یا زنداني شوي دي. ښځې او ماشومان نن د توقیف په مرکزونو کې ناست دي او د ایستلو په تمه دي. Meanwhile, individuals internationally recognized as terrorists have long operated openly. Figures like Hafiz Saeed, founder of Lashkar-e-Taiba, and Masood Azhar, leader of Jaish Mohammed, are widely known names who are hand in hand with ISI generals today, walking freely. په همدې وخت کې هغه کسان چې نړیواله کچه ترهګر بلل کېږي له کلونو راهیسې په ښکاره فعالیت کوي، لکه حافظ سعید د لشکر طیبه بنسټګر او مسعود احزار د جیش محمد مشر. هغه نمونه دي چې پیژندل شوي دي او نن هم د ISI له جنرالانو سره یو ځای آزاد ګرځي. نو موږ باید یوه سخته پوښتنه وکړو، ولې د کډوالو کورنۍ په زندان کې دي خو افراطي شبکو ته د فعالیت اجازه شته؟ او که موږ غواړو د افغانستان د راتلونکي په اړه رښتینې خبرې وکړو، باید د هغې د تیر په اړه هم رښتیا ووایو. د لسیزو راهیسې افغانستان د نیابتي جګړو او وسلوالو شبکو ډګر ګرځېدلی، حتی لویدیځ مشرانو هم دا منلې ده. د امریکا پخوانۍ د بهرنیو چارو وزیرې هیلري کلینټن یو ځل ویلي وو، موږ خپله هغه ستونزه رامنځته کړه چې اوس ورسره جګړه کوو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف هم اعتراف کړی چې پاکستان د 1990 کلونو کې د طالبانو ملاتړ او روزنه کړې وه او په 2011 کال کې And in 2011, Secretary Clinton warned Pakistan directly, you cannot keep snakes in your backyard and expect them only to bite your neighbors. Today, those snakes are biting everyone. کلینټن پاکستان ته خبرداري ورکړې وو، تاسو نشئ کولای ماران په خپل انګړ کې وساتئ او تمه ولرئ چې یوازې به ګاونډیان وچیچي. نن دا ماران ټول چیچي. طالبان چې پخوا د ستراتیژیکو شتمنیو په توګه زغمل کېدل، اوس له خپلو پخوانیو ملاتړ سره جګړه کوي. خو یو ځل بیا زیانمن کیدونکي وسلوال نه دي، قربانیان افغان ملکي وګړي دي. نن هیڅ افغان په سوله کې ژوند نه کوي او د دې بې ثباتۍ پایلې به یوازې په افغانستان کې محدودې پاتې نشي. کله چې له 40 میلیونو زیات خلک د فقر، سرکوب او جګړې سره مخ شي، پایلې بهر ته خپرېږي، افراطیت زیاتېږي، د انسان قاچاق پراخېږي، د کډوالۍ فشار لوړېږي. اروپا دا مخکې لیدلي دي. د راتلونکي بحران د مخنیوي لپاره باید همدا اوس د افغانستان حالت ته رسیدنه وشي، خو یوازې حساب ورکونه بسنه نه کوي. نړۍ باید د طالبانو وروسته راتلونکي لپاره چمتووالی ونیسي. افغانستان نشي کولای له یوې وسلوالې ډلې بلې ته ولاړ شي. افغانانو دا دوره ډېر ځلې تجربه کړې ده. د افغانستان راتلونکی باید پر 3 بنسټونو ولاړ وي. لومړی، مشروعیت. هر راتلونکي حکومت باید د آزادو او عادلانه ټاکنو له لارې رامنځته شي، نه د ملیشیو یا بهرنیو استخباراتو له لارې. دوهم، شمولیت. افغانستان د بیلابیلو قومونو هیواد دی. پښتانه، تاجک، هزاره، ازبک او کوچي ټولنې. یو باثباته افغانستان باید ټول خلک په ځانګړي ډول ښځې او زیانمنې ډلې پکې شامل کړي. دریم، حقونه. انجونې باید بیرته ښوونځي ته لاړې شي، ښځې باید عام ژوند ته راوګرځي، خلک باید پرته له ویرې خبرې وکړای شي. دا لویدیځ ارزښتونه نه دي، دا انساني ارزښتونه دي او میلیونونه افغانان د دې لپاره مبارزه کوي او ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان له 40 کلونو راهیسې د جیوپولیټیک ستراتیژۍ د شطرنج تخته ګرځېدلې، خو افغانستان شطرنج نه دی، دا د انسانانو هیواد دی. او نن دا خلک له نړۍ یوه ساده پوښتنه کوي، آیا تاسو باید د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږئ چې په دیموکراسۍ، کرامت او ازادۍ باور لري، او که به یو ځل بیا افغانستان هغو کسانو ته پرېږدئ چې انجونې چپوي او د ویرې له لارې حکومت کوي؟ افغان ولس نه دی تسلیم شوی. اوس پوښتنه دا ده چې نړۍ به ورسره ودرېږي که نه؟ مننه، ډېره مننه چې نن مو موږ ته بلنه راکړه. Or will Afghanistan once again be abandoned to those who silence girls and rule through fear? The Afghan people have not given up. The question now is whether the world will stand with them. Thank you.